حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غني او افغان حکومت ته بیا ډیر سخت اخطارونه ورکړي دي. حکمتیار وایي چې افغان حکومت یو بې مرجع ادرس ده او موږ ته د منلو وړ نه ده. ملګرو راځئ چې حکمتیار د پلاوي استازو باندې چې د سولې لپاره ټاکل شوي دي ولې نیوکې وکړي. دلته یې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي د ارګ له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ګمارل شوي مرکچي پلاوي د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د حزب اسلامي له لوري رسنیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلي سوله ملي پروسه ده، هیڅ لوری د انحصار توان او حق نه لري او د دې ملي پروسې لپاره باید داسې یوه باوره معتبره مرجع وجود ولري چې دا پروسه په ښه توګه مدیریت کړی شي. اعلامیه زیاتوي دا معتبره مرجع باید د تلپاتې سولې لپاره طرحه، میکانیزم او سرې کرښې وټاکي او د سولې اړوند په ټولو چارو کې وروستۍ پریکړه وکړي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ارګ اوسنی حیثیت دا توان نه لري چې د داسې ملي پروسې په تړاو پریکړه وکړی شي. حزب اسلامي وایي د سولې پلاوي د ترکیب او نوملړ د نهایي کولو په تړاو له دوی سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او له همدې امله حزب اسلامي د ارګ له لوري د مرکچي پلاوي نوملړ ردوي او له منلو یې انکار کوي. حزب اسلامي دا اعلامیه په داسې حال کې خپره کړې چې تېره ورځ ځینو رسنیو د باوري سرچینو په حواله ویلي وو چې حکومت له طالبان سره د سولې خبرو په موخه پلاوي ټاکلي دي. د سرچینو په وینا دا نوملړ د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له رسنیو شریک کړی دی. په دې نوملړ کې شریفه زرمتی، عبدالهادي ارغندیوال، مولوي عنایت الله بلیغ، زینب موحد، باتور دوستم، انجینر کریم، امین زرار مقبل، محمد ناطقي، رسول طالب، حبیبیه سرابی، کلیم الله نقیبی، جنرال ایوب انصاری او زلان نعمت، نادر نادری او متین بیگ شامل دي. حکومت وایي له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي خو د پورته نوملړ پخلی یا رد یې نه دی کړی تر اوسه پورې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.